د ولسي جرګې خپلسري او غیر قانوني کارونه اوج ته رسیدلي دي. ولسي جرګې غړو تازه بیا څه کړي دي، کوم غیر قانوني کار کړی دی، دلته له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ولسي جرګې 2500 غړي 3000 واوجیم پلیټونه استفاده کوي. د صحیحون د معلوماتو پر اساس د ولسي جرګې 2500 غړو 3000 واوجیم پلیټونه جوړ کړي دي او خپلوانو او ملګرو ته یې ورکړي چې هغوی ترې همدا مهال بېلابېلو ولایتونو کې استفاده کوي. معلومات ښایي چې وکیلانو دغه پلیټونه د کابل سربیره آن ولایتونو ته هم لیږلي او ولایتونو کې ترې د وکیلانو پلرونه، ورونه، زامن، ورېرونه او نور انډیوالان ترې استفاده کوي. د معلوماتو پر بنسټ له واوجیم پلیټونو څخه په استفادې د وکیلانو خپلوان په جنایي پیښو کې ښکېلیږي او ترې ناوړه استفاده کوي. د ولسي جرګې ځینې غړیو هم تېره ورځ په عمومي تالار کې له کورنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې زیات شمېر وکیلانو واوجیم پلیټونه جوړ کړي دي او اړتیا ده چې تثبیت او ترې ټول کړی شي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت، د لوی الله په امان.